السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې په خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه یعنې بل آیکن راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي د هرومرو تاسو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي. نن چې دا زموږ ډېره یوه مهمه او ښایسته موضوع ده. هیله لرم چې موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نن مې چې تاسو ته ډېر یو ښه اپلیکیشن راوړی ده. د ویډیو معرفي کول نه بخښنه غواړم ګرانو ملګرو، د دوایي معرفي کول اپلیکیشن مې تاسو ته راوړی دی، یعنې دوایي مونږ ته ښایي. مونږ چې کومه دوایي واخلو، مونږ چې د یعنې ایتبې دوایي واخلو، یعنې د بل شي دوایي واخلو، نو مونږ هغه همغه اپلیکیشن کې وګورو، مونږ ته یې راښیي چې د څه شي دوایي ده، د تبې ده یا د بل شي ده یا د کومې بلې ناروغۍ دوایي مونږ ته یې تبې په نوم راکړې ده. چې هر رقم دوایي مونږ چې د هر چي لپاره واخلو مونږ ته همغه اپلیکیشن ښیي. ډېر ښه اپلیکیشن ده. ګرانو ملګرو مونږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه همغه اپلیکیشن تاسو ته معرفي کوم چې ویډیو سکیپ نه کړئ. چې ویډیو تاسو سکیپ کړئ څه تاسو نه پوهېږئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټوو. نو ګرانو ملګرو ما چې تاسو ته کوم اپلیکیشن ښودلی دغه اپلیکیشن ده، د نوم یې ده پښتو ډراپ ډکشنري نوم یې ده. دغه اپلیکیشن به تاسو دلته را ډاونلوډ کړئ. که تاسو نه شئ ډاونلوډ کولی نو ما دغه اپلیکیشن لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی ده. نو رابه ښه اوس دغلته موږ څنګه کولی شو چې دغلته یعنې موږ کومې ګولۍ یا کوم داسې بل هغه چې موږ څنګه دلته نوم ولیکو یا شربات یا ګولۍ. نو تاسو ته مې په ساین کې لیکلی ده، تاسو باید دغسې د ګولۍ هغه راواخلئ، فورمول یې راواخلئ. نوم یې مه رااخلئ، خو دلته یې فورمول تاسو ولیکئ. تاسو ته یې لیسي رااخلي چې دا د دغه مریضۍ په اړوند ده. مثال په ډول زه د دغه دوایي نوم لیکم، تاسو ته مې په ساین کې اچولی ده. د دغه دوایي نوم زه تاسو ته لیکم، بیا موږ ته ښایي چې دا د کومې مریضۍ دپاره ده. موږ ته ټول معلومات د دلته راکوي. نو تاسو چې لږ ولیکلو هم تاسو ته یې راښیي چې دا د کومې مریضۍ دپاره ده. د تبې او درد لپاره دا استعمالیږي. نو دا دی بله. اوس زه تاسو ته بله ګولۍ هم ښیم چې تاسو ښه ځان پرې پوه کړئ. بله هم زه تاسو ته ښیم. موږ سره دا ویډیو هرومرو تر پایه پورې وګورئ. نو زه اوس تاسو ته دغه ګولۍ ښیم، په ساین کې مې تاسو ته اچولې ده. تاسو ته مې کومه چې شین علامه تاسو وینئ چې داسې مې پرې راتاو کړې ده. تاسو په همغه نوم دلته ولیکئ، یعنې همغه فورمول ده، د دوایي همغه فورمول ده. دلته لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه هغه یې هم راواخیستل چې د څه شي دپاره دغه دوایي استعمالیږي. نو دلته یې تاسو ته لیکلی دي د پریخانۍ لپاره استعمالیږي دغه دوایي. نو یو بله هم زه تاسو ته لیکم، یو څو دانې زه تاسو ته لیکم چې تاسو ښه سم پرې پوه کړئ ځان. بیا تاسو خپله هم لیکلی شئ. تاسو چې کومه دوایي اخلئ د دوایي فورمول به تاسو لیکئ دلته. نوم به یې نه لیکئ، تاسو به دلته یې دوایي فورمول لیکئ. نو زه دغه دوایي فورمول مې هم تاسو ته ولیکل، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه دپاره استعمالیږي. نو زه به یې تاسو ته لږ زر زر ولیکم. تاسو یې په همدغه طریقه لیکلی شئ. تاسو چې په همدغه طریقه ولیکله نو تاسو ته یې به یې راښیي چې د څه شي دپاره استعمالیږي دا دوایي. لکه څرنګه چې وینئ دغه دوایي د معدې دپاره استعمالیږي، د معدې زخم دپاره. نو اوس به راشم یو بل به هم زه تاسو ته ولیکم، یو بله دوایي به هم زه تاسو ته ولیکم. د کومې دوایي چې زه تاسو ته لیکم دا مې ټولې تاسو ته په ساین کې اچولې، شنه هغه خط مې پرې راکش کړی. تاسو به د دوایي فورمول همدغه طریقه لیکئ. تاسو چې د دوایي فورمول په همدغه طریقه ولیکلو نو تاسو ته یې رااخلي چې دا د دغه دپاره استعمالیږي. نو دغه دوایي فورمول مې هم ولیکلی. د دماغ ارام کېدو لپاره همدغه دوایي استعمالیږي. نو تاسو په همدغه طریقه ټولې دوایۍ لیکلی شئ چې هره دوایۍ تاسو اخلئ. تاسو اول همدلته فورمول ور اچوئ، تاسو ته ټول معلومات د همغه دوایي رااخلي چې دا د څه شي دپاره استعمالیږي. لکه څرنګه مې چې تاسو ته همدا اوس وښودل دا د همدغه دوایۍ وې، د دغه دپاره استعمالیږي. که تاسو هر رقم ته دوایي اخلئ، تاسو فقط دلته فورمول ولیکئ نو تاسو ته ټول معلومات د همغه دوایي رااخلي چې دا د دغه دپاره استعمالیږي.
نو دا ډیره یو ښایسته ویډیو دا ډیر ښه اپلیکیشن ده دا به هم تاسو خپل ځانو ته را ډاونلوډ کړئ نو تاسو خپل ځانو ته چې کومې دوایي اخلئ همغه اول دلته فورمول لیکئ تاسو بیا همغه دوایي نه استعمالوئ دومره مه استعمالوئ همغه دوایي فورمول چې تاسو ولیکلو تاسو ته ټول معلومات د همغه دوایي راخلي چې دا د دغه دپاره استعمالیږي نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو هیله لرم چې تاسو به خوښه شوې که ویډیو مو خوښه ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ او زموږ چینل به هم در سره سبسکرایب کوئ او دغه ویډیو ډیره مهمه ویډیو ده دا به د خپلو ملګرو سره هرومرو شیر کوئ نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو هیله لرم چې تاسو به خوښوئ نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان